ای خدای زما ای زما خدای وروره یو خبره مې درته کوله ښه ویې که وګوره موږ ګوره باغ لرو د کاله 20 لکه 25 لکه افغانۍ ګټو مګر بیا مو په جیب کې یوه افغانۍ نشته وګوره هغه دا کال زوی ته وګوره موټر یې بیا رانیوی په غټ موټر کې ګرځي موږ دغسې لکه غریبان لکه فقیران دغسې ګرځو ورته پسخان راوي او علت یې څه شي دی د پلاره څه جلا سو نو ستا څنګه نظر دی بهیچ ما ورته هم د پلاره څه جلا سو و بلا دغه پلان مو جوړ کړی درځه زه ورته وایم ته ورته وایه هغه جان ته چې بلا موږ ویش کوو موږ بلا ګډ ژوند نه کوو جایداد شان به ګرد راپاتې سي بلا به هغه جان لاړ سي ښه نو درځه بلا دغونه وخت چې ورځو راځه په باغ کې دی هغه جان ورځه هغه جان هم دلیا دی السلام علیکم هغه جان السلام علیکم هغه جانه راسې راسې چیانو کښېنه کښېنه ای زما خدای هلته کښېنه تا بیا به لږ ځان ته کښېښوئ پروا نه لري پروا نه لري دلته راواوړه دلته راواړو زوی سم کښېنه دلته سم کښېنه دلته شاګوله ولې داسې خو دغونه غټ شولې لا هم هغسې کماکه دي سم کښېنه چیرې واسته سې ولا وتلي وو ګرځېدلو ما د کلي کې شاوخوا قدم وي ښه مه کوله ښه مه کوله هغه جانه بیخي ستړې سوی و زوی هلته مې لږ شاخلیه راکړلې او لږ مځکه هغه مې واړوله زه نه ورته وایم ته ورته وایه هلکانو څه بسارې مو دي سره هغه جانه موږ یو فیصله کړې ده څه شي فیصله مو کړې ده زه درته وایم که دی درته وایي که ته ووایه که دی ووایه فیصله یوه فیصله ده خبره یوه ده ورته ووایاست یا هغه جانه دی به درته وایي زه نسم درته ویلی راته ووایه شاګوله څه کیسه ده هغه جان موږ په موږ بچیان پسې دي موږ د بالا ساتلی نه سو بالا ما د ټول مالتیا بالا وساته شاګوله چی شي چې په تا بچیان پسې دي په ما خو هم بچیان پسې دي ما ته وګوره ژر الله په دې خوارې تکلیفو کې سپینه سوله اوس چې زه نه کې د وسایل کېدو ځای راغلی هغه ته ځان کاږي بابا لا نسې ساتلی څه وایه زه هغه جان بالا نه سمه ساتلی زه پر څال یم ته پر څال هغه جان یې بالا خپله غیرت وکړي مې ته ساته نه زه ساتم هغه جان یې خپل ځان وساتي ته خو غیرت نه لرې در تا خو هغه جان نشی دغونه غیرت لرې خپل ځان خو بالا ساتلی سي دغونه غیرت کوي زه خو بالا د کوره څه ځمه بالا بالا په ته دوه کار نه لرم څه چې هر څه سره کوئ سره ویې کوئ ښه تاسو دا فیصله کړې ده چې نور ما نه ساتئ او یعنې تر دننه پورې تاسو زه ساتلم و نو خود مې فیصله کړې ده څه چې کړې مې ده فیصله یوازې د کلي د دکاندار 50,000 افغانۍ راباندې او دا پورونه ما نه دي راوړي ګرده تا راوړي دي هغسې ده شاګوله سمه ده مشکل نشته زه در سبا پورې به تاسو ښه فکر وکړئ زه به هم فکر پرې وکړم چې څنګه مو خوښه وه څنګه مو فیصله وسوله هغسې زما خوښ د بچیانو هېڅ خبره نه ده هغه جانه په دې کې بیا د فکر څه خبره ده نو هېڅ خبره نه ده بچیانو هېڅ ماز غیرت په کار دی دی خو غیرت نه لرې تر تا خو زه ډېر باور یم ته خو بیخي غیرتمند سړی چېرته وی ورسې ورسې ولاړ سې ولاړ سې هله شابه هله پورته پورته ورسې ورسې هغه جانه خوانه مه بدوه نه بدوم زوی ورسې ورسې بیا به سبا فیصله وکړو ولاړ سه نو ځه ځه ووځه ته مو ولاړ سه هله ووځه نه مې یخ کته نه مې دوبی نه مې ژمی خدمت مې د دوی کوه اوس هم کوم د زړه ټوټې مې دي څونه یو کمزوري
څونه یې کمزورې خبرې وکړل د اولادو مې وایي زه تاسو نه سم ساتلی هر یو مې 25 کاله 26 کاله وساتل د اولادو خاوندان مې کړل ودونه مې ورته وکړل چې چا به ورته ویلي چې نور خپل د پلار سره مه اوسېږي نن بیا راله موږ تا نسو ساتلی ساتي خو مې هغه الله یوازې سبب تاسو یاست تاسو یې اصلا نه سبب زه خپله ځان ته خواري کاږم خیر بچیانو الله مو مل شه ما هم چا مې زده دی چې زه باید څنګه تاسو ته جواب درکړم خیر ملامت نه دي نوي ځوانان دي غواړي د خپل خوښې ژوند وکړي السلام علیکم آقا جان. وعلیکم السلام بچه څنګه یې آقا جان؟ شکر دی ښه یم آقا جان موږ خو تا چا رقم فیصله کړې خو موږ فیصله اخري فیصله موږ وکړله څه فیصله مو وکړله بچه موږ آقا جان هغه د پرون په فیصله ولاړ یو موږ ځو درسه بلا نه پاتېږو الله مو مل شه پرون ما تاسو ویل مخه مو زه نه سم راګرځولی بس نو هغه جان سره په ضروري خبرو اخته یم دروازم ته کډر سره ټولوه ښه بچیانو هر چیرې چې ځئ لارو مو سپینه ژوند مو د خوښیو ډک زه مو نه رسم راګرځولی بچیانو تاسو فیصله کړې ده او نوي ځوانان یاست دغه بچیان به راپاتې دغه کوچني اولادونه به راپاتې د دوی سره به ژوند کوم یا هغه جان هغه هم درسه بیا یو هلته بیا په مکتب کې شامل کو بس تاسو خپل ژوند وکړئ ما خپل ژوند پرېږدئ فیصله ما دا کړې ده ما خپل وصیتنامه ولیکله خدای دې وکړي چې موږ جنه کې ګټمن کړي هغه جانه موږ خو هم ستا ما خبرو ته پرېږده ناکي روی کېږه مه د جایدادونو چې څه دي ټوله مې ستا د ماما په نامه کړله د ماما په نوم دې ولیکړه آقا جانه بالا خبرې مه کوئ تاسو خو زما نه یاست نور نه مو زه ساتم او نه تاسو ساتئ ځئ الله محمد څه ولاړ شئ ځئ هغه جانه یوه خواله ولاړه لاړ شئ زه مو نه ساتم زموږ څه غلطي وسوه یا هغه جانه ولاړ شئ ځئ یا هغه جانه موږ مسخره موږ دغسې کوو جانه نه ځو موږ دغه مو غیرت سو د جایداد دپاره تاسو دا دې ژاړئ زه ستاسې هغه پلار یم چې کوچني مې رالویان کړس ژاړه مه ایسته ځه ووځه ولاړ شئ ځئ ووځئ هغه جانه خوش که راته وکړه ومې وده بس زه بېرته ښه ځم هغه جانه هیله کوم هیله مې کوي نامرده اولادانو دا ګرده ستا د لاسه تا له هغه جان ته به دا رقم وایو هغه جان به ولاړ شي جایداد به موږ ته راپرېږدي څه شته کله زما دونده پلوی وې چې په دې موضوع کې زما ته دونده پلوی سوې درواغ ولې وایه تا ته هلته مېرمنې درته ویل دي رالې بس زما په خوله کې بلا وکړه روا خو تا ته مېرمنې ویل دي بله دا جنجالونه پرېږده دا خبرې پرېږده درځه چې اوس هغه جان په خوله کړو اکې ګرده ماما ته ور پرېښی دی ماما بیا څوک دی چې زموږ منځ ته راځي او جایداد وړي موږ له به چې د هغه جان دغه د ماما څخه حق واخلو هغه جان زه ځمه ته درځه ولاړ درځه له